د قوشتېپې کانال د کیندلو د دویم فاز چارې 90 سلنه بشپړې شوې دي. د ملي پراختیا ادارې چارواکو د قوشتېپې کانال د کیندنې پروسې څخه د لیدنې پر مهال د دې مطلب په بیانولو سره د یادو چارو له سرعت او کیفیت څخه د ډاډ ورکولو ترڅنګ وویل چې دمګړۍ یې د اندخوی د څلورګونو ولسوالیو په اړوندو کې چارې پر مخ روانې دي. د قوشتېپې کانال د دوهم فاز چارې اوس مهال په خورا چټکۍ سره په بیلابیلو برخو کې روانې دي چې لله الحمد د دوهم فاز د کیندنې چارې 90 سلنه پر مخ تللي دي او پاتې چارې هم د 2000 ماشینرۍ په وسیله په چټکۍ سره پر مخ وړل کیږي. همدارنګه ښاغلي ارغندیوال وویل چې د بلخ ولایت په کلدار ولسوالۍ کې د یاد کانال د سربند چارې هم 9.5 سلنه ترسره شوي دي او همدارنګه د دې پروژې د انجینرانو یو ټیم عملاً په دغه کانال د 11 پلونو په جوړولو کار کوي چې یو شمېر ولسوالۍ د ولایتونو له مرکز سره نښلوي. قوشتېپې کانال د سربند جوړولو چارې اوس مهال 9.5 سلنه بشپړې شوي دي او پاتې چارې هم په ټولو ملي او نړیوالو معیارونو برابرې د ملي پراختیا شرکت د مسلکي او ژمنو انجینرانو له لوري پر مخ وړل کیږي. اوس مهال د 11 پلونو د جوړولو چارې روانې دي او امید شته چې په راتلونکي نږدې وخت کې د څو نورو پلونو د جوړولو چارې هم پیل کړو. ورته مهال یو شمېر خلکو او د اسلامي امارت ځینو مسؤلینو د قوشتېپې کانال د کار او جوړولو له بهیر څخه خپله خوښي څرګنده کړه او د دې ملي پروژې جوړول یې په ملي کچه یو تاریخي او برخلیک ټاکونکی ګام بللی دی. اینجا خشکه بود، آب نبود، زمین زیاد بود، مردم هیچ کاری گرفته نمیتونست از زمینشان. حالا انشالله امی کانال که جا روانه است اینه کار شده راه مردم یک امیدواری کلان پیدا شدگی است. مردم ولسوالی چارگانه اندخوی ما بیشتر از 6 لک نفوس ما داریم. اینها هر روز اینجا سر پروژه میآیند، آلت و ساحه را میبینن. فکر بکنین که هر روز ما روز جشن است. الحمدلله. د یادولو وړ ده چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به شاوخوا 10 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي او ټاکل شوې ده چې د 2 کلونو په اوږدو کې به د 3 پړاوونو په ترڅ کې یې چارې بشپړې شي. دغه کانال د بلخ ولایت له کلدار ولسوالۍ څخه پیل او د فاریاب ولایت په اندخوی ولسوالۍ کې پای ته رسیږي.